السلام علیکم مرګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپل چینل منصف خان ویلاګ کې ویلکم کوم کدونکو دا وخت چې دی یو ځل بیا زه پېښور یونیورسټۍ ته راغلم او د باچا خان په نوم کم د امن میله چې لګېدلې ده هغې کې مې شرکت وکړلو نن چې دی د دې میلې لاس ډے ده نن به هم ګورو دې میله کې چې څه پیغام یې دنیا ته ورکړی دی او څه قسمه خلک راغلي دي او کم قسم سټالز لګېدلي دي او کومو خلکو چې دی په دې کې شرکت کړی دی نو کتونکو تفصیلا چې دی په دې ویډیو کې به دا هر څه تاسو ګورئ مزید وخت هم نه علمه دننه ځو نو راځئ مرګرو لیټس گو کتونکو دا وخت چې دی یو هنرمند زما مخې ته ناست دی او د هغه په لاس کې چې کوم هنر دی هغه ستاسو د وړاندې دی دا وخت تاسو کتی شئ بھیجان کار هم کوي او دا تاسو درنه کوم چې دا د چا عکس تاسو جوړوي دا جی زموږ مشر منظور احمد خان پښتين عکس جوړوي خاجي خپل چې کوم آیکونیک ریډ کیپ دی چې کوم یو سیمبل اف ریزिस्टنس دی صحیح ماشاءالله دا چې دی منظور احمد پښتون عکس چې دی دا وخت چې دی دا رور جوړي او ماشاءالله تاسو د وړاندې دي بھیجان یو تصویر چې دی څومره وخت پې لګي تاسو چې جوړوئ تقریبا 20 نه 30 منټ پورې پې لګي ښه جي او چې لاس مدد دي ورسره که دا موږ بار جوړ صحیح او یې دلته چې یو کس تاسو ته ووایي چې زما عکس جوړ کړئ مطلب زما تصویر جوړ کړئ نو جوړ به یې کوئ او بالکل لایف سکیچنګ هم کوم ښه صحیح زبردست ماشاءالله دوستانو دا رور چې دا تصویر جوړی دا وخت او کله چې دا جوړ شي انشاءالله زه به دوباره دلته کې چکر لګوم او دا تصویر به زه تاسو ته ضرور ښیم په دې ویډیو کې ګورو به چې دی رور دا تصویر څنګه جوړ کړی دی به ستاسو د وړاندې انشاءالله او دلته کې زموږ یو مشر چې دی دې غونډه کې دې د پښتنو جرګه کې شمولیت کړی دی هغوی طرف ته ورځو تاسو ور سره ملاوو السلام علیکم بھیجان وعلیکم السلام محترم بخیر بھیجان څنګه یې الحمدلله تاسو ښه یې څنګه دا مشر چې دی مازوردیا سړي په دې غونډه کې بیا هم شرکت کړی دی نو دا څه وجه ولري اصل کې چونکې دا د بچا خان بابا د امن میلې په نوم باندې را جوړه شوې ده او جی او موږ تاسو ته پته ده چې پښتونخوا ډېره د غمو ځپلې سیمه ده د تکلیفو د مشکلاتو نه راتېره شوې ده او یا روان دي څه مشکلات نو په دې کې داسې غونډې را جوړول بیا د امن په نوم باندې د خاورې ته د ښکلا راوړلو په نوم باندې نو زه مجبوره شوم چې په دې کې به په هر صورت شرکت کوم دوستانو دا د دې مشر چې دی خیالات تاسو واورېدل تاسو ته وړاندې کړو نو ماشاءالله دی ته چې دی د دې د جذبې ته چې دی زما سلام دی او ډیره مهرباني جی شکریہ د خیر سره رباب منګي پروګرام چې دلته کې شروع کیږي تاسو به مو ګورئ مونږ به مو ګورو او مزه به والو دا وګورئ
فرینډز وختي چې ما تاسو ته څنګه وویله چې دا پکچر کله جوړ شي نو انشاءالله دوباره به زه چکر لګوم او تاسو ته به په دې ویډیو کې ښیم نو هماغه رنګې چې دی دا پکچر اوس کمپلیټ شوی دی او زه دوباره راغلم او دا که تاسو وګورئ نو منظور پښتون چې دی د پښتنو لیډر که ورته ووایه نو کومه بني د هغوی عکس چې دی ډېر اور جوړ کړی دی